نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دغا قبر دا جن متعلق فرمائی چی یا دا انسان دا پار دا جنت دا باغچو باغچه دا او یا دا انسان دا پار دا جہنم دا کندن یو کند دا حفرت من حفر النیران یا روضت من ریاض الجنہ. او حدیث پاک کے راضی چی انسان کل قبر کے سملی رام وارثان یوسی او قبر کے سملی او تبے ور پسیو لگی خور پی دا پاسا واچی او وارثان تے کل را روان شی دا دا جن شورو شو دا قبر انہو لیسمع قرع نعالهم دا دے خپلو مرگرو دوستانو چاچی پہ جنازہ اکلو کم ورسرا دفن پوری سار شو دا غی دا خپو دا پیزار اغا کشار او غرار دی اوری. بخاری شریف کی حدیث دی او دا طول علماء پا دی اتفاق دی دا اچا پا کسی اختلاف نشتا کہ سو کوئی مڑی اوری او کنوری خو پا دی اوری دو دا طول اتفاق دی چی دا وارثان تی واپس کیگی او دا کش کش قدمون کئی نو دا مڑی اوری پا قبر کی چی خلق تی واپس چی نو فرشتے و تراش اتاہو ملکان دو فرشتے راش انسان کا نیک عمل دے او کا بد عمل دے کم چی نیک انسانی سوچا مسلمانی او اللہ نیخ پکڑے اغتا دا فرشتے راشی نو تا پوستے کئی مر ربک رب دے سوکتے دیوی زما رب اللہ دے او کسوک دا سیوی چی اغا دیر نیکی تیرا کڑی او اللہ دیر یاد کڑی دا اللہ صفتمو کی اغا اللہ زما رب دے چاچے دا پیدا کڑی ما الذی خلق السماوات والارض زمکے پیدا کڑی دا اسمانوں نے پیدا کڑی دی ونصب فیہا الجبال پدے زمکے غرونک لک لک قدرولی دی اغا زما رب دے دا اللہ نور صفتو نبمو کی دا چاک کمزور غندے سوچتے نو اب صرف دوی چی زما رب اللہ دے. بیا با تیغی تپوسو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چی پیغمبر دے سوکتے یا با دا نبی علیہ السلام مبارک شکل باورتا مخامخ کی دا علماء پا کی اختلاف شتا یا دا اغی اغا شبیح ابو ورتا مخامخ کی دا اغی شکل باورتا مخامخ کی یا دا اغی متعلق باورتا صفات ذکر کی چی اغا کس چی اغا دنیا تراغلیو او خلقو تا ہدایت ورکڑے دے دا سوک دے ذہن کے دے رازی کا نرازی کہ دے سوچا مسلمانی او دا خپل پیغمبر اتباع و تابیداری کڑی داغا پا شریعت عملی کڑی پاغا دنیا کی درودی ویلی داغا احسان منی ابو چی او ددنو محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم قصوک دیر نی کی وی بجاءنی ابنا بالبینات منگت واضحا دا قرآن شریف آیاتونا او معجزے او خکارت دلائل دوڑی دی منگ پی ایمان روڑا منگے تصدیقو کا منگ تے دین رو رسو بیا بدے تپوس کئی چی دین دے سدے کم سیز مطابق پا دنیا کے تا جن تیر کڑے دے دا کم یو دین تا پا دنیا کے اختیار کڑے دے کم مذہب دے پا دنیا کے اختیار کڑے غورا کڑے دے دیکھو پا دنیا کی دا اسلام مطابق جن تیر کڑے دے منز اسلام یو نوع دا یا اسلام یو حصہ دا زکاة دارنگی روجہ ذکر و اسکار اللہ یو منل دے بوئی زما دین دا جن دا تیرولو دا دنیا اغا ذریعہ و اغا نقشہ اسلام دی دین الاسلام. دا جوابونا چی دیوالا ورکی نبی علیہ السلام فرمائی چی افرشتے با وطا اوئی چی منگتا پتا و چی تبا دا جواب راکے ستا دا تندی دا دیرانانا منگتا پتا و پتا دا زنکدن تکلیف ندے تیر شوی داغینا منگتا پتا و ستا روخان مخ پا دے گویا دے منگتا پتا و چی دا با جواب ورکے او بیا با وطا فرشتے وی ادشا دا سی ادشا لکا یو عزتمن میلمچے چاکر میلمش ادکیگی اغا سوک بدے دا خوب پاسی چستا دیر زیاد محبت او مینی ورسر او دا غم در سر دیر محبت او دیر مینی
او حدیث پاک کې راځي چې دا قبر پر را جخت شي دا ول زور ورکی. نو نیک عمل انسان لزور ورکی داس شکل کې د لزور ورکی لکه یو بچی چې سر خوږیږي تکلیفی وته امور غیږ کې ونیسي او ځان ته راجوخ کې زور ولا ورکی او دا بچی د مور ته وای مور لغون زور نورم راکا دی سر لمنورم زور ورکا دی وجود لمنورم زور ورکا چې خدمه شم دقه سي د مینه او د محبت او د راحت لپاره به دا قبر دل زور ورکی. او نبی علیہ السلام فرمایي چې هر انسان ته په جنت او په دوزخ کې ځای جوړ دی، ام مسلمان له ام کافر له دته به الله د جهنم غزه او خی هغه ځای تا دپاره جوړ شوی خو تا نیک عمل وکړه الله دې خوشحاله کړ دا ځای د نه الله ختم کړ دې ته به نه ځي دی به جهنم ووینځي یحتم بعضها بعضا هغه چې یو پکې اوړي روړي یو څوک په یو خپېږ دی او د اور سی یو ته لاندې کېږي او څه بل ته لاندې کېږي غرغنډې او بدبویې به دې لرې ځای نه به محسوس کړي او ابه وایي نه یارېږه ما دا تا باندې خدای حرام کړی دی تا نیکه نیکي کړی څونه به خوشحاله چې خر دې نه بچ شم او ورته الله ښیي که بدعملي دې کړې وه دقه ځای له ورتلې دی به په دې خوشحاله شي چې شکر دی لوی مصیبت نه خلاص شم لوی غم نه خلاص شم بیا جنت به ورته مخامخ کي هغه مخامخ جنت ستا ځای دی کله چې قیامت راشي کنه دقه جنت لبزه دا ستا ځای دی او د جنت نه به ورته نبی علیہ السلام فرمایي یو روشندان کولو شي یو لاره به ورته جوړه شي د جنت خوشبویې د هغې تازه تازه یخې یخې هواګانې دا به د قبر ته راځي او تر قیامته پورې به دې د جنت د باغچو په دې باغچه کې خپل د قبر ژوند تېري الله دې زموږ نصیب کړي. کم انسان چې شهید دی دا هغه روح چې سنګ ته وباسي هغه نیک جنت ته دی جنت الفردوس ته او کم انسان چې عام نیک انسان دی یو لوی ځای دی هغې ته علیین وی هغې صدر دفتر ته د هغه روح لاړ شي دا روح که په علیین کې پروت دی او که په جنت الفردوس کې په قبر کې د دې وجود سره د خپل کنیکشن خپل رابطه او خپل تعلق وي که دا وجود خورې خورې ولی نشي او هغې سره د دې خپل نسبت شته لکه نور څومره لرې دی او چې کم ځای په دنیا کې لګي هغې سره خپله رابطه ده نور ګرم دی چې په کم ځای لګي هغه ځای هم ګرمي نور اوچول کوي چې په کم ځای لګي هغه ځای اوچوي نو دقه رنګې د روح چې دا وجود ذره ذره په قبر کې پروت دی نو د هغه خپل روح کدی په جنت کې پروت دی او کدی په علیین کې دی د خپلو ذراتو سره د بدن د ټوکړو سره خپل نسبت وي. کم انسان چې بدعمله دی دوه قسمه بدعمله انسان دی یو کافر الله دې موږ وساتي منافق او کافر او دویم په مسلمانو کې بدعمله چې دی مسلمان دی کلمه وی خو د الله د رضا عمل نه کوي ګناهونه کوي دله چې کله قبر کې دی څنګه سملی او ذکر وی غورځي اوس حدیث کې د کافر ذکر راځي دا بدعمله دلته پاتې شو د ذکر نشتا اس پته نه لګي چې دی به په دې سوال او جواب کې د هغه مخکني سره یي که د دې وروستني سره به خو بدعمله سړی چې کم کافر او منافق دی هغه هم دا دوه فرشتې راشي تپوس ته کوي من ربک رب دې څوک دی نو ده خو دنیا کې رب نه دی یاد کړی په هغه طریقې نه دی پیژندلې کومه طریقه چې ورسره مناسبه وه د الله یووالی د الله قدرتونه د الله ښکلي صفتونه په صحیح عقیدې خپل رب نه دی پیژندلی دی وی هی لا ادري نه پوهېږم د نبي علیه السلام مطابق تپوس ته وکوي پیژنې ده خو د نبي علیه السلام اتباع او تابعداري نه ده کړې هی لا ادري نه پوهېږم د اسلام مطابق ته تپوس کوي ده خو د اسلام مطابق ژوند نه تېر کړی هی لا ادري نه پوهېږم پته راته نه لګي هغې ورته وایي لا دریته ولا تلیته نه دی د عقل نه کار اخیستی دی او نه دی د بل چا نه ظالم خپل عقل نه دی کار نو اخیستی د بل چا تابعداري به دې کړې وه بل پسې به روان شوی وی عقل او نقل دوه څیزونه دي دواړو نه دی کار نه دی اخیستی نو ده سره به څه کېږي اوس د دې سوال و جواب متعلقه حدیث کې صرف د مسلمان او د کافر ذکر راغلی دی دا بدعمله مسلمان دلته ذکر نشته اس پتن لګي چې دی مخکني کې دی که دی دویم کې دی خو وروستو مسلو کې بدعمله مسلمان کافر سره بیا ملګری دی تېر وستنو کې هغه د قبر عذاب
د قبر عذاب چې کله شروع شي کافر لبامی بدعمل مسلمان لبامی. کم مسلمان چې کلمه وی دی خپل مونځ نه کوي، دی روژه نه نیسي، دی زکات نه ورکوي، دی حج نه کوي او دی د نارواو نه ځان نه ساتي د ګناهونو نه، د دقه سړي او د کافر د دواړو د قبر عذاب شته. اوس په کومه طریقه دی او څومره دی یو رب ته پته ده. هغه حدیث کې راځي چې یو فرشته ور باندې دا ځمکه پرې راغونډه شي په دې بدعمل انسان، که دا کافر منافق دی او که بدعمل مسلمان دی، نو دا ځمکه چې پرې راجوخته شي نو دا یو پختی په بله کې ننوځي. حضور پاک مبارک دا خپلې ګوتې مبارکې داسې کړلې، وی داسې دا پختی په دې پختو کې ننوځي لکه دا لاس چې سړی دا ګوتې په ګوتو کې داخلي کې، او د سر دا مازغې دي نوکانو له لړ شي، او دا نکونه د سر د مزغو له لړ شي، الله دې مساتي. او د هغې نه پس فرشته پې مقرر شي، داسې فرشته یقید له اعما و اصم، په سترګو ړوند او په غوږونو کوڼ، نظر به هم نه لګي او اواز به هم نه اوري چې په دې رحم را نشي، چې دې نظر یې لګي داسې نه رحم یې پرې را نشي، او که اواز اوري نو په اواز اسې نه رحم را نشي، نو اور له یو غزار ورکوي، او داسې غزار ورکوي چې دا وجود یې ریزه ریزه شي، بیا الله برابر کی. او ما سوا د انسان نه د پیرینا چې دا کم پویږي او کم مکلف دی، دی باندې الله هغه اواز اوریدل بند کړي دي، باقی مشرق نه مغرب پورې د دا چغې اوریدل کیږي او دا روړې دی وباسي. او رب العالمین ورته ماران او خاماران په دا قبر کې په مبتلا کی. او یو حدیث کې دا او یو ذکر دی بلکې دا سلو ذکر دی، بلکې زیات و کم مشتا دار چا خپل عمل دی. نو دا مار په لکې هم ټک چلی او په سر هم ټک چلی، نو تا اندازه لګوه چې یو مار 2 ټکم در شواروس کې ورکوي، او یا مارانم وي نو 100 او 40 ټکونه شو، ممکن ردی نه زیاتم وي. او دا کم ماران دی رونو، د دې زهر څومره تیز دی. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی که یو ساس کې د قبر د دې مار دنیا ته دا زهر راغلل، نو په دنیا کې دا شنه بوټي او دا سیزونه او دریابونه دا چې کم شنه سیزونه دي نو دا به پاتې نشي، دا ټول به اوچ شي. دومره خطرناک زهر دی، دومره خطرناک. دا هغه چا به څه حالي چې شپه ورځ په دا زهرو کې پروت دی، الله دې مساتي. نه دی لاس خوځولی شي، نه دی خپه خوځولی شي، نه تختیدی شي. دلته خو به د مار نه وتښتې، کوتک به راوالې غزار به پې وکړې، نه د آخرت د مار نه تښتېدی شي. او نه لاس خوځولی شي چې ګنې په لاس یې ځان نه بچ کې، ځان نه یې لرې کې. دا ماران چې د سړي نه ګونجاوه تو ده، او دا وله په سر او په لکې ټک ورکوي. او زموږ علما لیکي وی د دنیا مار چې سړی وچیچي نو شواروس کې دننه مړ شي، اکثر داسې وي. او که شواروس کې مړ نشي نو بیا د زهر اثر یې ورو کمیږي. او د اخرت د مار تیزي چې یو ټک وله ورکي او 1,000 کالو پورې به هغه زهر په تیزو مخکې روان دي، ورپسې بل ټک دی، ورپسې بل ټک دی، زهرو کې پروت. او د مارانو لړمانانو چې چل دی یو عذاب شو، د ځمکې راغونډېدلې 2 عذاب شو. او 3 عذاب ته یې ګوره مخامخ ورته هغه ځای نه جنت وښی، وی هغه جنت ستا و ښه، هغه جنت تا له مونږ جوړ کړی و. ګوره د جنت دې خوشحالو ته، هغه حورو ته وګوره، میوو ته وګوره، هواګانو ته وګوره. سپیره بد عمل دی وکړو دا در باندې بند شو، نه سپیره. نو بیا ورته جهنم مخامخ کی، وی وګوره هغه جهنم ته چې دا اور یو بل کې ننوځي را ننوځي. او زقوم تم پکې وګوره، او د جهنم دغه لړمانانو ته وګوره. جهنم کې به د قچر او د اسمره غټ غټ لړمانانی هغې ته وګوره. سپیره بد عمل دی وکړو نو چې څنګه قبر نه پاسې نو هغه ځای له به نیغ دی. هغه مسلمان به وي رب اقم الساعه، یا خدای قیامت راولې، ولې چې د جنت ته لاړ شمه، هغه ته به جنت ښکاري. او دا ظالم به وي رب لا تقم الساعه، یا خدای قیامت را نه ولې. ګورې دا تکلیف ډېر لږ دی، خو که هغې له لاړم چې هلته کې به زه څه کومه، دا پې بل عذاب شروع دی. زمارونو دا خطرناک عذاب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بقی په قبرستان ورتیر شو، 2 قبرونو باندې. او حدیث کې راځي چې دواړه نوې قبرونه،
د بقی د مقبره قبرونو نوی قبرونه تازه خښ شوي وی انهما لا يعذبان دی دو ته خو عذاب په قبر کې ملاویږي صحابه ته وایي دواړو ته عذاب ملاویږي او پس کې عذاب ملاویږي ګوره اوس مسلمان چې کم معمولی غلطیو کې او ګناو کې مونږ ته ډېره لږ ښکاري دواړو ته عذاب ملاویږي او پس کې څه ډېر ګران چیز کې نه ملاویږي آسان غوندې شیز دی که دته ځان ساتنو ځان یې ساتلی شو آسان چیز کې عذاب ملاویږي یو کس چې هغه به د متیازو نه ځان نه ساته د بولو نه به ځان نه ساته نو ځکه هغه ته عذاب ملاویږي اوس مونږ خلک څومره بې احتیاطي کوو او بیا خصوصا دا د نوې تهذیب طبقه دا ځان ته ډېر پاک ویل چې متیازي وکړي بس زر به هغه دغاښې پرتوګ راوچت کړي او ځان به پټ کړي اړو ځان نه وچوي اړو دا خیال نه ساتي چې د لوټه استعمال کم او یا د کاغذ استعمال کم دارنګې دا څاروو غلا دی د څاروو د متیازو نه ځان نه ساتي او متیازو د بولو نه مکمل به ځان ساتي لوی صحابي جلیل القدر صحابي حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عظیم مجاهد دی جناب او د اوس قبیله سردار دی او چې کله دی دفن شو فرشتو د جنازه وړې د قبر ته فرشتو په خپله د کټ قبر ته وړې دی نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر وړو باندې منافقین وی جنازه لږه سپکه غوندې نه معلومیږي وجود یې جوړ سپک دی نبی علیہ السلام فرمایي فرشتو چته کړې ده ځکه د انسان په اوږه بوج نشته حضور پاک مبارک فرمایي چې قبر کې کېښودلی شي ځمکه پرې راغونډه شوه تپوس یې وکړه بیبي نه تپوس وکړې څه چل یې کړی دی دا خو ډېر مجاهد سړی دی او نیک انسان دی او زما صحابي دی او د بنو قریظه او متعلق عظیمه فیصله کړې ده وی دا صاحب ګډ چیلې ساتلې او د هغې د بولو نه به د یو زمانه کې ځان نه ساته دومره خطرناک شی دی متیازو نه وجود ساتل او جامه ساتل او ولې چې نه ساتې ځان مونځ به درنه پاتې یا به مونځ په پلیته کې جامه به دې پلیته وجود به دې پلیته نو چې مونځ دې په پلیته او که مونځ دې اړونه شو نو په غاړه دې لویه ګناه پاتې شو او دا بل سړی چې عذاب کې وینم نو د به یمشي بالنمیمة چغلخور د چغلخور مونږ ته چغلي څونه معمولي شي ښکاري یو د یو بد او بل د بل بد حالانکه حدیث د بخاری او د مسلم حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای مضبوط حدیث چې څوک چغلي کوي قبر کې عذاب به ورته ملاویږي چغلي مونږ ته شی نه ښکاري د یو خبره بل ته د ضرر په خیال هلکه که چا پسې بد ووایي مه رسوه ته کوشش وکړه چې د دواړو منځ کې سوله او اصلاح راولې نو ته د هغه معمولي د بدو خبره بل ته وړې او د بل هغه بل ته وړې چغلي خور نمام او دا انسان چې څوک چغلي کوي د قبر عذاب به ورته ملاویږي او بل حدیث کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي من کان ذا وجهین کان له یوم القیامة لسان من نار څوک چې چغلي خور د یو ته په یو جبه او بل ته په بله جبه راځي د قیامت په ورځ به په دا خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي دا د سرمن جبه بني د غوښې اور به په خوله کې د اور جبه دا چې خوله کې به اوري اور الله دې مونږ وساتي او دغه د قبر عذاب شو چغلي خور په چغلی چې مرګ وشي ډېرې دا نه و چې ډس خو هغه پلان کې وکړو د هغه قاتل چې د قتل څومره ګناه کېږي دومره د چغلي خور کېږي چغلي خور خو لا ډېره لویه خبره ده چې بل مسلمان په قتل کې د دوو ټکو شریک شو په دوو ټکو باندې د قیامت پر ورځ نبی علیہ السلام فرمایي په تندي به ورته غټ لیکلي آیس من رحمت الله دا سړی د الله د رحمت نه مایوسه دی نو د مسلمان په قتل کې شریکوالی د دوو ټکو دومره خطرناک عذاب دی ولا او بیا چې چغلي وشي د ده په چغلی مرګ وشي بالکل سوچه پوچه په هغه قتل په ګناه کې دی شریک دی کومه چې دا قاتل کېږي نو موږ خلک په دې کې بې احتیاطه یو د یو خبره بل ته رسولي ده بل ته یو تکندیستی او بل تکندیستی او یو په یو وجل او بل په بل وجل د یو عزت په یو اخیستل د بل په بل چته د خیر کار د موږ نه کېږي نو چغلي خور نو حضور پاک مبارک فرمایي یو د بولو نه ځان نه ساته او بل ته چغلی به کولې ځکه د قبر عذاب ورته میلاویږي نو بیا د کجور یو څانګه راواغېشته په منځ یې دوه ځایه کړه نو نیمه په یو قبر خښه کړه او نیمه په بل قبر خښه کړه وی چې تر څو دا اوچ شوي نه وي نو انشاءالله د الله نه امید لرم چې د قبر د عذاب کې به لږ اسانتیا ورته راشي یو خفف ختمېدل نه لږ اسانتیا به ورته راشي
تر څو چې دوج شوي نه. دا هم د نبی علیہ السلام معجزه ده. نو دا د قبر عذاب دی او دا زمونږ دویم کور دی، ورته ور روان یو. هیڅوک د دې کور نه بل طرف ته نشي تللی. روح یې کم ځای پروت دی ربد عمل انسان؟ سجین کې پروت دی. سجین د اوو ځمکو لاندې یو کنده ده، هغې کې نوونه دي، هغې کې زخمونه دي، هغې کې ماران دي، لړمانان دي، او د دې روح سره د دقه بدن تعلق دی. که دا بدن ریزه ریزه او ذره ذره او خورې خورې پروت دی، نو بیا هم هغه خپل روح سره پوره کلک تعلق دی، او په دې عذاب کې روح او دا بدن دواړه سره شریک دي. دا به نه وی چې روح ته عذاب دی او بدن ته نشته، نه، دا بدن که خورې خورم دی الله ته خبردار، که دا ریزه ریزم دی هغه روح سره خپل تعلق او کنکشن شته. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی فضائل صدقات کې د عمر ابن عبدالعزیز چې یو عادل بادشاہ تیر شوی د هغه متعلق وی چې یو ځل جنازه وکړه او د جنازې نه پس راغی یو قبر ته ودرېد او په ژړا شو. ملګري وزیران دې تپوس کوي چې حضرت څه کې تا خو جنازه وکړه خلکو نه وروسته ولې رالی دې قبر ته ولې ودرېدې او جاړې ولې؟ وی دې قبر را سره خبرې وکړې. څه درته ووې؟ وی دې قبر ما ته ووې چې ګورې زه ستا او د دې انسانانو د دنیا د ژوند نه پس لومبی پوړی یم، ماله به راځې او زه څه به در سره کومه؟ وی که سم رانلی نو خبردار زه به ستاسو غوښې د ډوکو نه جدا کم، زه به ستاسو بندونه د ګوتو نه جدا کم، او زه به ستاسو لاسونه او خپې د وجود نه جدا کم. دا آواز مې واورېد نو ورته ودرېدم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې د کمې پایې صحابي دی جناب، د نبی علیہ السلام مبارک خلیفه دی، خلیفه ثالث، دریم خلیفه، د هغې په مصلی ولاړ او د نبی علیہ السلام زوم دی. یو لورې ور باندې واده وه چې هغه وفات شوه، نو بیا بله لورې ورته په نکاح کړه، او چې هغه دویم هم وفات شوه نو نبی علیہ السلام وفرمایل ارمان که زما درېیمه لور وې نو ابه مې عثمان ته ورکړې وه. دونه د نبی علیہ السلام مبارک ورسره مینه او دومره ورسره محبت و. او په ټولو صحابو کې یو خصوصي امتیاز لري، ځکه د احد په غر نبی علیہ السلام مبارک ولاړ دی، حضرت ابوبکر او حضرت عمر او حضرت عثمان رضی اللہ عنہم دا درې صحابه ورسره دا غر اجلقې زلزله پرې راغله. نو نبی علیہ السلام مبارک دا خپله اوچته کړه او دې غر ته یې راوبلوله اسکن احد، په قلار شه. دا ټوپونه ولې وې؟ تا ته پته نه لګي څوک در باندې ولاړ دی؟ یو در باندې پیغمبر ولاړ دی، ځان ته اشاره وکړه. یو در باندې صدیق ولاړ دی، حضرت ابوبکر ته اشاره وکړه. او دو در باندې شهدا ولاړ دي، شهیدان، پیشنګویي ورکړه حضرت عمر او حضرت عثمان ته. دو در باندې شهیدان ولاړ دي. پوه شو که نه؟ دو شهیدان دي، معلومیږي دا چې دې ته به شهادت نصیب کېږي. دا یو پیشنګویي و د نبي علیہ السلام. او یو مقام کې یو باغ کې بیر اریس بقم قبا سره خوا کې یو پیو پکې هغې ته نبي علیہ السلام لاړ. یو صحابي فرمایي وي زه ورپسې شم، وی مې چې راشه نن د نبي علیہ السلام دربان شه. د هغه څوکیدار شو، د باغ دروازه مې بنده کړه، وی دې کې دروازه وډبېده. ورلم څوک یې؟ وی ابوبکر یم. مې چې ودرېږه تپوس اجازت دله غواړم. نبی علیہ السلام ته مې د الله رسوله ابوبکر اجازت غواړي، وی اجازت هم ورکه او د جنت زیری موله ورکه. لږ ساعت پس دروازه د باغ بیا وډبېده. ورلم مې چې لکه څوک یې؟ وی عمر یمه. دروازه کولاو کا، مې صبر کوه اجازت دله غواړم. ورلم د الله رسوله عمر راغلی دی، وی دروازه ورته کولاو کا او د جنت زیری موله ورکه. راننوت. وی لږ ساعت پس چې مې کتل نو حضرت عثمان رضی الله عنه راغی، دروازې وواله. مې صبر وکړه اجازت دله غواړم. ورلم د الله رسول حضرت عثمان دی، وی دروازه ورته کولاو که اجازت ورکا، د جنت زیری م ورکا او د شهادت زیری م وله ورکا، دواړه زیری وله ورکا. وی ما ورته وی چې صاحب راځه جنتم قبول کا، نبی علیہ السلام زیر در کئی، شهادتم قبول کا. دومره د لوی منقبت خاون. او نبی علیہ السلام مبارک یو ځل دته اشاره وکړه، وی دا سړی به جنت ته ځي. حضرت عثمان ته یو صحابي فرمایي، وی مې چې ورېږه پوره تصدیق یې والم.
ځکه اشاره خو بل چاته هم کیدی شي. وی ورمنډه مې کړې، حضرت عثمان مې د مټه ونیوه او نبی علیہ السلام ته مخامخ که چې صاحب دی یادې